د واده چې کوم سړی ته پیسې سخرګنۍ نه ملاوي شي چې د کپړې والی یا پیزار والی نو ما په هغه کپړو با پیسو باندې هم کتابونه واغسته د لایبرری ته زما مور د خوده وبخي ماته پیسې راکړي چې ته ځان نه سپلای والا نو ما وته ټیک ته خوشارداري کې د کتابونو دکان ناغونه ور سپلای پاتې دي مور بیا باقي صداوي رومان حکیم مینوم د کالج کې مې هم سبق ویلې دی او بیا د مدرسې لاین تراغلې ما او دا لایبرری چې دا نو دا خو چونکه زسن کتاب سره تعلق زما د بچپن نو کہانیاں مختلفي سن 1999 کې زما بالکل اخره کې ذهن رو چینج کېدو او ذهن کې می کتاب راغونه دی ټاون هال لایبرری ته با داسې کله کله تلمه بیا سن 2000 کې ما تقریبا 14 جنوري باندې زلاړم په تبلیغ کې او په دغه تبلیغ دوران کې ما دا کتابونه اغستل شروع کړو او جمع کول می شروع کړو مقصد دا چې دا زما ذهن کې بس د خپل ځان د پاره او د خپل خاندان د پاره دونه پرې سوچو چې زه په دې مردان کې دا دونه لوی زلدا او یو لوی د خیبر پختونخوا دویم نمبر شهر دی چې کم از کم یوازې خپل اولاد نه د مردان هر بچي هر د غریب بچي او صلاحیت والا نوجوان دا زمونږ بچي دي چې دا غي د پاره داسې یو بهترینه اداره جوړه کم چې د دل تراشي خو په دې اداره باندې د یو خاص مذهب د یو خاص مسلک د یو خاص سیاسي مذهبي جماعت چاپ نه د هر چا لایبرری وي او راځي او د پدې کې سټډي کوي او تیاری کوي د سی اس اس چې کوم تیارې دي نو په دې کې د کتابونو ډېر غټ ضرورت وي کوم چې غریب سړی یا چې د غریب کم بچي دي نو هغه دا نشي افورد کولی دا غي لپاره مولانا صاحب چې دلته سونه هم د سی اس اس نصاب ته کتلی دي او دا غي مطابق بیا چې کوم دي نو هغه کتابونه دلته کې راوړي دي کله زه مدرسه کې داخل شوم نو ماته چې به د کور نه کوم خرچه ملاوي دا نو پاغه چون کې دې لپاره ملاوي د شې دی په ځان لا سار ناشتا خو دې خو ما به سار ناشتم نه کوله او ټول عمر ما ناشته نه کړې دک پیسې به می جمع کولی او پاغه به ما کتابونه غسته د سټوډنټ په لایف کې ما سره سمایاري کپړې نه وي چې لکه هغه سړی یو ښه سوسایټي کې لاړ شي او دی واچي دلته قران تاسو ته ملاويږي نو انجیل به هم وي تورات به هم وي زبور به هم وي مشنا به هم وي تلمود به هم وي او د سره باندې نیلسن منډیلا نورمي اکثر ملګری باز اوقات تاسو کې چې دا څنګه چل دي دا خو مسجد دی او دا دی نو بیا زغی پوي کوم چې ګوره دا یو نالج دی دا یو علم دی دا یو مطالعه ده دلته به هر موضوع پرته دلته به هر قسمه طبقه راځي نو شکل زغه ملګری بیا سمجاو کوم نو بیا دا غي په ذهن کې خبر راځي